یو څه شي نه خبر کوم چې الله سبحانه کوم عمل ډېر خوښوي دا په دې میاشت کې درته وایم الله سبحانه وتعالی هغه عمل ډېر زیات خوښوي کوم چې دوامدار وي حتی که واړه هم وي. زه اوس تاته بل خوشخبري در کوم الحمدلله په ټکنالوژي سره په امکانات سره ته یو طلایي چانس لري هغه دا دی چې قمر بنسټ په نوم د هیلپرز کلب یو سیستم لري چې ته پکې خپل ځان ثبتوې او اتوماتیک زمونږ سیستم هر میاشت یو وړوکی مقدار ستا په انتخاب باندې که هغه 10 دی که هغه 20 دی چې هر مقدار ته ورکړي هغه تانه کټ کوي او په افغانستان کې په مختلف پروژې باندې هغه مصرفوي او په هر میاشت کې تاته بیرته راپور درکوي. نو دې کې څو خبرې دي. اول دا دی چې دغه عمل دوامدار دي الله سبحانه وتعالی خوښوي. دویم دا که واړه وي هغه ته نږدې دي. دریم دا چې دغه پیسې افغانستان ته واقعا یو غټ بدلون راولي ځکه ته د خپل 10 مه ګوره یا 20 مه ګوره ته داسې وګوره که موږ 1 میلیون کسان دا کار وکړو چې کوم 15 میلیون افغانستان نه بیرون یو نو افغانستان کې څومره موږ تغیرات راوستی شو. او ټول نه مهمه دا ده په حیث د ارګان شفافیت زموږ اولین ستنه ده. نو موږ څه کوو هره میاشت تاته راپور درکوو چې ته وګورې ستا د پیسې کوم ځای کې مصرف شوي دي او انشاءالله سکون د قلب ته هم راسره شي او امید هم درته وبخي چې ځکه دا ملک موږ باندې ګران دی دا مسلمانان موږ باندې ګران دي ته ګورې چې هره میاشت د ژوند کې مثبت تغیرات راځي ته هم خوشحالېږي او دا هم مه هېروه چې ستا دغه پیسې د خلکو ته ځي کیدای شي په ژبه باندې ستا نوم ورته یاد نه وي دعا درته ونه کړي لیکن په زړه باندې دعا کوي او الله سبحانه وتعالی هغه دعاګانې اوري کوم چې د قلب نه راځي. نور نو خویندو دغه لینک تاسو وګورئ قمر بنسټ دغه پروژو باندې کار کوي په ټول افغانستان کې 13 کلونه غواړي د پروګرام یو برخه شي انشاءالله راځه په دې لینک ځان ثبت کړه انشاءالله عظیم اجر دی پکې او ملک جوړول دي. نو فکر نه کوم دا تلې چانس لاس ورکړي خپل او خپل دوستان ټول پکې ثبت کړه. جزاک الله خیره.